اول مشکل چې د لوړو زده کړو وزارت توجه ورته کړې هغه د فساد ازاله. په دې میدان کې موږ د نصاب په حواله ستونزې درلودې، د استاد په حواله مو ستونزې درلودې، د محصل په حواله مو ستونزې درلودې. د نصاب په حواله ستونزه دا وه که د نرمنو استادانو د ارتداد نه نیولې بیا تر لایاني امورو پورې دا ټول د افغانستان د تحصیلاتو په نظام کې جمع و. د انسان د تکامل عقیده د داروین نظریه چې انسان د بیزو د نسل پیدا بولي دا د افغانستان په تحصیلي نصاب کې ښه په زور باندې ویل کېدل ادامه یې درلوده. اوس داسې باطلې عقیدې خو د الله جل جلاله په کتاب کې هم بیان شوي. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله. دا باطلې عقیدې بیان شوي، خو د باطلې عقیدې بیان تر څنګ رد هم لري. دلته تاوان دا و چې باطله عقیده بیانېږي، رد یې نشته. د تاوان ځای همدا ځای دی. همداسې اخلاقي طرف کې چې زموږ د ځوانانو تشویق و اخلاقي فسادونو ته، مشکلاتو ته، عشق و عاشقۍ ته، همداسې د مذهب په حواله باندې، د فکر په حواله باندې دا مشکلات په نصاب کې موجود وه. الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت دې میدان ته رسېدګي وکړله. انشاءالله په څو ورځې کې به، په څو میاشتو کې به تاسې د افغانستان د نصاب وضعیت داسې ووینئ چې په هغه نصاب کې به داسې څه نه وي چې یا د مسلمان عقیده خراب کړي، یا د مسلمان اخلاق خراب کړي، یا د مسلمان فکر خراب کړي، یا مسلمان په لایاني باندې مصروف کړي. یو سالم اعتباري نصاب، موقت نصاب انشاءالله قدرمنو استادانو او محصلانو ته وړاندې شي. همداسې د استاد په طرف کې دا قدرمن استادان حاضر دي. ستونزې او مشکلات موجود وه. ډېر قراردادي استادان، بې کیفیته استادان، بې استعداده استادان پوهنتونونو کې مقرر، یا هغه استادان چې هغه په پردیو افکارو باندې روزل شوي استادان وه، د نورو خلکو په غلامۍ باندې مصروف. الله پاک زموږ پوهنتونونه د دې استادانو څخه هم صفایي طرف ته روان کړي. دریم خیالي محصل چې په هر پوهنتون کې به داخله د محصل 500 600 حاضر کسان به 15 کسه 10 کسه 20 کسه 50 کسه. دا جاهلانو ته ډیپلوم ورکول، سند ورکول، د انجینر او د ډاکټر په نامه باندې معرفي کول د افغانستان د ولس لپاره یو لویه تباهي وه. اوس عالي تحصیلاتو کوشش دا کړی دی چې د دغه خیالي محصل مخه یې نیولې ده. نور چې د افغانستان په تحصیلي میدان کې څوک محصل وي هغه به واقعي او حقیقي محصل وي، هغه کې به کاملا وړتیا موجود وي. نو په دې میدانونو کې د عالي تحصیلاتو وزارت کار کړی. دوهم پړاو چې د ضعیف حالت څخه د تقویت حالت ته ارتقا ده، دغه ضعیف حالت په قوي حالت بدلول دي. په دې میدان کې د عالي تحصیلاتو وزارت ډېر کار کړی. موږ داسې پوهنتونونه هم درلودله، خصوصي پوهنتونونه چې لاندې به هوټل و، سربیره به پوهنتون و. داسې پوهنتونونه مو هم درلودله چې مکمل مدیریت د رهبري به د یو نفر په لاس کې و چې هغه به مالي او اداري معاون یا به علمي معاون و. هغه رهبري چې 4 مشرانو او استادانو ته یا 50 کسانو ته ضرورت لري، د 50 کسانو به یو نفر هغه بې کیفیته انسانان ته مقرر و. داسې رهبریان مو هم درلودې چې صنفونه یې هېڅ معیار نه درلودې. داسې رهبریان مو هم درلودې چې هېڅ د دې فکر نه ورسره چې زما اوس دا نهاد زه کوم مسؤلیت لرم، څه باید وکړم. یوازې د پیسو پیدا کېدل، یوازې د خلکو شکونه او په میاشتونو د خلکو معاشات، د خپلو کارمندانو معاشات یې هم نه و اجرا کړي. اوس الحمدلله دغسې وضعیت په خصوصي پوهنتونونو کې مخ پر ختمېدو دی. اوس به د افغانستان په هر کونج کې داسې پوهنتون په خصوصي پوهنتونونو کې موږ به نه لرو چې هغه دې رهبري نه لري. داسې پوهنتون به نه ولرو چې هغه دې یوازې لاندې هوټل یې سربیره دې پوهنتون یې په یو څو دوکانونو کې دې پوهنتون فعال وي. دا د قدرمنو رئیس صاحبانو نظارت و تفتیش و تضمین کیفیت هڅه و کوشش چې دوامداره د خصوصي پوهنتونونو سره مجالس لري
هغه معیارونه 11 اساسي معیار د تضمین کیفیت دا ورته وړاندې کېږي 44 فرعي معیارونه چې پر دې معیارونو تاسو قدرمن ځانونه برابر کړي